دغه دې زویه خفه کېږه مه دې ته وایي ډاکټر لوحې ته وګوره محترم پروفیسر ډاکټر غنچه ګل صاحب MBBS ټوله دنیا د سر نه نیولې تر پښو پورې په هر چي شي پوهې داسې تکړه چې جهان کې یې جوړه نشته دې ته وایي زویه ډاکټر راځه چې ورځو هله رېشه هېڅ خبره هم نشته راځه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام کښېنه راځه کښېنه دا لایکونه خو کوئ که نه دی تاسې سپېري فالوورز مې د لایک هم نه پیدا کړم ډاکټر صاحب دغه زوی مې ډېر سخت مریض دی معده یې خرابه ته دا وګوره لږ او دغه یې دوا ده یاره څه ښایسته ریل دی ولا خېزولی ډاکټر صاحب دا زوی مې بیخي ادب نسته لاس دې څنګه ووایي ډاکټر صاحب ومخه په زوی مې درد دی دا فیسبوک پرېږده د فیسبوک وخت خو نه دی وایه څه خبره ده دا وګوره کوم ځای دې خوږېږي زوی ووایه ورته معده مې خوږېږي بل دې کوم ځای خوږېږي دا غوږونه هم درد کوي سینې ودې ویل خپل مې ته مریض یې که دا مریض ده صحیح ورته ووایه زوی ډاکټر صاحب دی دوا وګوره دوا یې هم دغه ده دا وغورځوئ دا کومې کوم دا کوم ډاکټر ته دي کوي دا ولري په 3000 افغانۍ مې ډاکټر صاحب لري که دا وغورځوه دا دې سره دا دې لا خرابوي ښه په کوم ځای درد ده په معده ګردې مردې خو دې نه خوږېږي ختمه ده معده خوله وازه که ستونی هم ختم ده سر هم ختم ده لاس موټی یې خلاص که نشته دا انرژي هم ختمه ده دا ختم دا څه وی ډاکټر نوم یې څه ده محمد الله نوم دی جوړ به شي ډاکټر صاحب دا غم مه کوه ښه خدای دې در سره ښه وکړي ډاکټر صاحب ښایسته دوا هم ورته ولیکه چې هلک ناجوړه دی ټول کور ورسره داسې دی چې په غم اخته دی ورسره ډاکټر صاحب څه خط لیکي زویه لکه چې د امریکا نه راغلی دی ډېر پوه دی موږ خو پرې نه پوهېږو چې لړمان یې پکې جوړ کړه دا 350 ټسټونه مې ته ولیکل 350 ټسټونه ښه ډاکټر صاحب ښه خبرو کې مه راولېږه ښه چې علاج یې کوې د بلې لیبارټرۍ ته لاړ نه شي ښه د څنګ دروازې نه ووتې دلته د ما هلک ناست دی دا به یې لاس نه ونیسي د څنګ ته لیبارټرۍ ده غنچه ګل لیبارټرۍ غنچه ګل لابراتوار او بل ته لاړ نه شي ګوره بیا زه نه منم بیا به دواري بیا کوې چې غنچه ګل لیبارټوار نه دی بغیر په بل لیبارټوار کې کړي ما ته د منلو وړ نه دي او دومره دردونه ډېر دي ښه زه به یو ستنه ورته ووایم یو ستنه ورته ووایه تر څو بیا لږ درد هم قرار شي نه د مټې ده د مټې سره ونیسه مټې ونیسه اچھا زنګ وکړه یار وای ډاکټر صاحب وای انا ما ته ستنه وکړه ډاکټر صاحب وای دا طاقت ته دا خبره ها وای ډاکټر صاحب سړی ته غلط وای دلته میسج راغی کنه دم ضروري ده کنه ښه سمه ده ډاکټر صاحب سمه ده مې ما ډاکټر صاحب دا ټسټونه به موږ وکړو ډاکټر صاحب غنچه ګل دی بات صحیح شو راځه شوف په کلاره چې ونه غورځي ودا کاروبار ښه ده الحمدلله شکر ده خو دلته داسې لیونیانو مریضانو مساري د مازغې راته خراب کړي سلام علیکم ډاکټر صاحب دا ټسټونه مې وکړه دا وګوره 12600 افغانۍ رانه واغستې غنچه ګل لابراتوار ته وګوره صحیح دی د پاک ډاکټر صاحب ټسټونه څنګه دي خبرو کې مه راولېږه قدم شاته کش کړه
زه په مشکل دا دوایي مې ته ولیکله ښه ډاکټر صاحب دا په داسې باندې اوسي ښه غونچه ګل درملتون نه غونچه ګل درملتون نه مې راواخلي بل چې دی لکه بله دوایي دې راواخیسته هغه بیا نه راخلي ښه سم. کوم درملتون ته به ورځي غونچه ګل درملتون ته به ورځم او دوا به بېرته ما ته راوړې ته یې ما ته په وخت دواړو سترګو راځه زوی چې راځه ته کښېنه سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دغه دوا یې راکړه ته دا وګوره همدغه ده یوه بورۍ دوا ده نو دا ښه ده که نه 8050 روپۍ شوې نه ښه دي اوس خوښ شي زوی به مې ښه شي دا اصلي دوا ده زه اصلي دوا ښه ده بسم الله توکل على الله راځه زوی چې ځو کله راشو ډاکټر صاحب ته چې کار به وکړې 15 ورځې بعد به بیا راشي ښه سمه ده سمه ده ډاکټر صاحب د خدای په امان د خدای په امان الله دې در سره ښه وکړي ویا به ښه نه یم مړ کېږم هېڅ خبره هم نشته زویه اوس ورپسې ورځم بوی شو یوه بورۍ دوا یې راکړې ده هېڅ کار یې ونه کړ زوی راته د بدو نه بدتر کو ته راجګ شه چې پسې لاړ شو راځه زوی الله بسم الله بسم الله په قلاره جګ شه په قلاره ته راځه السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام دا واخله دوا او دا واخله هغه ټیسټونه زوی دې راته د بدو بدتر کو ته ډاکټر یې که چې لوحه خو دې د میپر د سر نه ښکاري چې هغه دی په دغه کې لګولې ده سوی ورته هندوسوزان کې او دوا دې د 2 روپو دوا رانکړه زوی دې راته نور هم بد نه بدتر کو بستر کې پسې دامه کې دا څنګه ډاکټر یې ته دا دوا وګوره دوایي به دې سمه نه وي ورکړې که نه سمه مې ورکړې چې څنګه تا ویلې هغسې مې ورکړې ده دوا زه شي وکړم ځه وځه 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 وباسئ دا ونیسه ونچا خدای دې تاسو غوندې ډاکټران تباه او برباد کړي تاسو ته د خدای خوشحالي نه درکوي ما ورته یو بیس پس مکه خرڅه کړه مه کوه ته راځه مې راځه یو بیس پس مکه مې ورته خرڅه کړې ده ستنده ته ووایم وځه څه بیا کوي دوایي خو موږ د چاټ جي پي ټي نه پوښتنه وکړه ښه دوایي مو ته ولیکله او داسې نن سبا تاسو بیا کوئ خلکو سره موږ خو کاروبار ده بزنس ده وروره وځئ خدای دې دا تباه او برباد کړي خدای دې د ماشومانو نه وباسي په دې قیمتۍ کې په دې ناچارۍ کې په دې بېروزګارۍ کې مې 50,000 روپۍ په دې زوی باندې ولګولې دا ډاکټر دی چېرته به چوکې تراشه کې پلۍ خرڅولې پلۍ 50,000 روپۍ په خپل زوی باندې ولګولې او اوس هم ښه نه دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې وراره ولې خو زه چا ته خیر راکې دا ډاکټر پروفیسر غونچه ګل نه دی لوحه یې د میپر نه ښکاري 50,000 افغانۍ مې په زوی باندې ولګولې بیخي د بد نه راته بدتر کو ښه 15% هم ښه نه دی دا دغسې ډاکټران دي کنځا به نه وي کوم خیرا به نه کوم ورته ما زه خپل هم ډاکټر یم ته راکړه دا ټسټونه زه وګورم ویې ګوره ته هم دغسې قصاب ډاکټر یې که نه ټسټونه خو دې ټول پاک دي یو مرض هم دې کې نشته چټي تشویش کوئ و ډاکټر صاحب هغې قصاب ډاکټر ویل چې دا غرق او تباه دی څه تکلیف درته معدې هېڅ مرض دې نشته رک روغ یې خبر دې چې ته په شا کړی و بچې کباړ نه دا دوا د دوا ته دا وګوره دا یو بوجي دوا یو بوجۍ دوا یې راکړې یو بوجۍ دومره ظالم ده دا څه شي دوا ده ولې دا خو ټوله دې طاقت دوا ده طاقت دوایي ده او 5 نمبر دوایي ده کچا الله دې دا تباه کړي ګټې نه تاوان ډېر کوي خدای دې دا تباه کړي په دې دوا زه درته دا 2 پاکټ دوا لیکم دا دې وخورې رک روغ بشي خدای دې رک روغ کړي ویلي که ډاکټر صاحب دا به مو ته راواخلمه صحیح درملتون نه راواخله نن سبا ډاکټران صحیح دوايانې دیسي دي 4 او 5 نمبر دی واته دا دوا راځي پوه شي دا ډاکټران ولې دې مریضانو ته ورکوي چې زوی راته د بد نه بدتر کو د دې د مخنیوي وشي ډاکټر صاحب ستا د کور ودانې خیر اوسې بس دغه خبره کې خیر اوسې ډاکټر صاحب خفه نه شي زه وختي لږ جذباتي شم ټول ډاکټرانو ته مې بدې ردې وویلې خیر اوسې زه الله دې د قدر وکړه خدای دې لوی سړی که خدای درنه ښایسته ډاکټر جوړ کړي زه شو راځم څنګه زوی اوسه رک روغ یم ابا په غېږه راځي وا پرې له مې زړه پکه یا الله ته د دې ډاکټر د کور ودانې تی آباد او خوشحاله ساتي هغه دوا اصلي و چې هماغه دوا درملتون نه اخیسته هغه درملتون ونه راته چې اصلي دوا درته لیکلي دي چې اصلي اول نمبر ورکړي نه چې 5 نمبر خدای دې د آباد ساتي الله دې په دغه ډاکټرانو باندې زمونږ فضل او کرم وکړي 50,000 روپۍ 50,000 افغانۍ مې ولګولې زوی مې ښه نه شو او دا ګولۍ
داسې وه چې د 1.5 روپو دوا مې واخیسته هلک رک روغ جوړ شو شکر دی خدایه په دې سات دی الله د دې ډاکټرانو ته دا څوک چې دا دواګان راوړي دغې ته د هدایت ورکړي چې اصلي دوا راوړي بس دی نور خو دغې دیسي دواګانو دغې سي ته راورسوي چې بیا یې خراب کړي وایي ګاونډي واته یې ویسه دلته یې درملنه نه کېږي چې شی خرڅ کړو یو پټی وه هم خرڅ شو ومن الله توفیق